سلامونه هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو ما نه یو دوه درې پوښتنې چې ډېرې زیاتې کېږي او زه په هر ځای کې دغه پوښتنې ګورم هغه دا دي چې زما دومره وخت شو چې اګدورسانس لپاره مې دومان کړی تر اوسه پر رانغی زما دومره وخت شو چې انټرویو ته منتظر یم یا زما دومره وخت شو چې زه جواب ته منتظر یم آیا موږ کولی شو چې افرا سره دې په اړه اړیکه ونیسو او که ونه نیسو بل څومره وخت بعد اړیکه نیولی شو دا دوه درې هغه پوښتنې دي چې ډېرې زیاتې معنی کېږي اول خو د دغه معلوماتو په اړه باندې چې دا به څومره وخت اخلي اول دغه پوښتنې جواب چې دا به څومره وخت اخلي اګدورسانس څومره وخت اخلي جواب څومره وخت اخلي انټرویو څومره وخت اخلي دلته حکومت کم داسې د وخت لپاره کم میکانیزم نه دی اعلان کړی یا ټایم ټیبل نه دی ورکړی چې په دومره وخت کې موږ اګدورسانس جوړو یا په دومره وخت کې موږ جواب درکو یا په دومره وخت کې موږ انټرویو را لېږو نو دا هیڅ چاته معلومه نه ده او د هر چا دوسیه فرق کوي داسې نه ده که یو ملګري ته مثال په کال کې انټرویو راځي تاسو ته هم حتما په کال کې راځي نه ستاسو دوسیه جدا ده ستاسو د ملګري دوسیه جدا ده کیدای شي هغه ته په شپږو میاشتو کې راشي کیدای شي بل کس ته په یو میاشت کې راشي نو دا مکمل ډول باندې د اوپرا کار دی او اوپرا دغه د لپاره یو خاص اداره جوړه شوې ده او هغه د دې مسؤلیت لري بل خبره دا چې څومره وخت بعد تاسو پوښتنه کولی شئ ملګرو تاسو کولی شئ چې شپږ میاشتې اووه میاشتې بعد شپږو میاشتو نه بعد درې میاشتې بعد هم تاسو پوښتنه کولی شئ پوښتنې نه مراد دا دی چې تاسو ورته ایمیل کولی شئ او تاسو خط لیږلی شئ یعنی درې میاشتو څلور میاشتو شپږو میاشتو پورې دا تاسو باید دا زما خپله شخصي مشوره تاسو کولی شئ بیا هم تاسو هر وخت کې کولی شئ تاسو ورته ایمیل وکړئ خط ورته ولیږئ ولې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا نورمال چې دا اداره په دغه کارونو باندې وخت اخلي نو دې دپاره د ورخطایي ضرورت نشته دی چې تاسو یو دم ورخطا شئ دلته یو کس ته یو ملګري ته ستاسو جواب راشي نور بیا ورخطا یې چې زما ولې نه راځي هغه ولې دومره وخت کې راغی نو لکه څرنګه چې ما مخکې ویلي هر چا دوسیه جدا ده د هر چا فایل د هر چا کیس ورکر د هر چا دوسیه دپاره جدا مسؤل کس ناست دی نو ټولو یو سیستم نه دی نو دې دپاره تاسو کولی شئ چې شپږ میاشتې بعد نورمال وخت کې تاسو ورته ایمیل وکړئ یا خط بله مهمه خبره دا ده چې بله ډېره زیاته مانه دا پوښتنه کېږي چې آیا موږ ورته خط ولیږو که ایمیل ورته ولیږو نو تاسو دواړه کولی شئ تاسو ورته ایمیل هم لیکلی شئ تاسو ورته خط هم لیږلی شئ خو تاسو صرف دغه ایمیل یا په دغه خط کې دا پوښتنه کولی شئ چې دومره وخت زما کېږي ما انټرویو ورکړې تر دا ماته ستاسو طرف نه کوم جواب نه دی راغلی بس همدومره بل دغه ستاسو انتخاب دی تاسو ورته خط لیږئ او که ایمیل ورته کوئ هیڅ فرق نه کوي بل د دې علاوه بیا بعضې ملګري پوښتنه کوي چې ما ورته خط ولیکو یا ایمیل ولیکو ما ته خو جواب رانغی ګورئ دغه ایمیل یا خط چې تاسو کوم لیږئ دا صرف د یو ریمایندر یو یاد دهانۍ دپاره دی د دې دا مطلب نه دی چې تا ورته ایمیل ولیکو پراته یا تا ورته خط ولیکو هغه حتما تاسو ته جواب درکوي نه دا صرف یو یاد دهاني وه یو ریمایندر و چې تاسو پراته ولیکو کیدای شي امکان دی ولري چې دغه خط نه یا دغه ستاسو ایمیل نه بعد هغه تاسو ته جواب درکړي تاسو ته اګدورسانس راولیږي تاسو ته خط د انټرویو جواب راولیږي تاسو ته د انټرویو تاریخ راولیږي کیدای شي تاسو ته یو ایمیل ولیکي یا تاسو ته خط ولیږي هغې کې تاسو ته تشریحات درکړي چې تر اوسه پورې ستاسو کار ولې نه دی شوی یا وجوهات درته ولیکي یا درته ووایي چې تاسو منتظر اوسېږئ امکان دی ولري خو اکثرا کیسونو کې دا شوي چې هغو جواب نه دی ورکړی نو دا هم د کومه تشویش خبره نه ده چې تاسو تشویش کې شئ چې ماله ولې جواب رانغی کم سے کم ستاسو خط یا ستاسو ایمیل دغومره وکړو چې هغه یو ریمایندر و هغو ته ورغی نور هغه ستاسو په دوسیه باندې کار کوي بل بغیر د کوم وجې یا د نورو کوم وجوهاتو د وجې هغه ستاسو کیس یا ستاسو جواب یا ستاسو انټرویو نه ایساروي دغه اوپرا دا مسؤلیت لري چې ستاسو انټرویو تاسو ته راولېږي ستاسو انټرویو تاسو نه واخلي یا ستاسو اګدورسانس تاسو ته جوړ کړي راولېږي یا ستاسو په کیس باندې فیصله وکړي او فیصله تاسو ته راولېږي نو دې دپاره کوم یو خاص ټایم فریم نشته یو ټایم ټیبل نشته چې دومره وخت کې به تاسو ته جواب درکوي یا دومره وخت کې به تاسو ته اګدورسانس رالیږي یا دومره وخت کې به تاسو ته انټرویو رالیږي نو دې لپاره تاسو تشویش مه کوئ منتظر اوسېږئ دې کې کوم د تشویش وړ خبره نه ده او دا پوښتنه ډېره زیاته کېږي او په دې باندې ما څو ځلې ویډیوګانې جوړې کړلې ما تاسو ته دا موضوع تشریح کړله خو کېدای شي بعضې نوي ملګري راغلي هغه دا پوښتنه لري هغو دا ویډیو نه یې کتلي نو دې لپاره زه وخت سره نوی ویډیو جوړوم چې کوم نوي ملګري راغلي دلته هغه د دغې موضوع نه خبر شي او په دې باندې پوه شي
نو تاسو منتظر اوسئ. بار بار پوښتنه هم ښه نه ده، ډېر زر زر ایمیلونه یا خطونه هم ښه نه دي، ځکه دلته که تاسو راغلي، تاسو یو مشکل ولته راغلي، خپل مشکل هم دلته ورکړی، په فرانسه کې تاسو محفوظ یې، تاسو امنیت شته، تاسو دولت کور درکړی، تاسو کیمپ کې اوسېږئ یا کور درکړی، تاسو ته پیسې د میاشتې درکوي تاسو مصارفو دپاره، نو تاسو دپاره کوم داسې مشکل نشته، ورخطایي حالت نه دی چې تاسو ورخطا شي او زر تاسو ته جواب راشي. نه، دلته یو قانون دی، یو پروسس دی، یو پروسیجر دی، د هغې نه دا هر څه تېرېږي او هغې نه بعد تاسو ته ستاسو جواب درکوي، ستاسو حق د نسان ستاسو رالیږي یا تاسو ته انټرویو تاریخ رالیږي. نو دې خبرو دپاره به تاسو نه ورخطا کېږي. انشاءالله ستاسو حق د نسانس به هم زر راځي، ستاسو ته به انټرویو هم زر راځي او ستاسو جواب به هم زر راځي. نو دا ویډیو همدومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل باندې تاسو کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. کله چې تاسو دلته پوښتنې کمنټ کوئ، زه دغه ځای نه هره پوښتنه راغله، ما هغې باندې ویډیو جوړم او تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخه